سلامونه خویندو او وروڼو، د انګلیش بای پشتو چینل ته ښه راغلاست. د پارت آف سپیچ د درسونو ادامه ده. د نن په درس کې به کنجنکشن وپیژنو. که آماده یاستئ راځئ چې خپل درس شروع کړو. Let's begin the lesson. لومړی د کنجنکشن تعریف کوو، وروسته د مثالونو په وړاندې کولو سره به کنجنکشن زده کړو. د کنجنکشن تعریف داسې دی: Conjunction is a word which is used to connect two or more than two different words, phrases, clauses and sentences. حرف ربط یا د تړاو توری عبارت د هغه لغات څخه دی کوم چې د دوو مختلفو لغاتونو، عبارتونو او د جملو د یوځای کولو لپاره استعمالیږي. ښه نو دا سو د کنجنکشن یا حرف ربط تعریف. اوس راځو مثالونو ته. I am a boy، زه یو هلک یم. You are a girl، ته یو نجلۍ یې. دا دوه جملې سوې. په تعریف کې مو وویل چې د دوو جملو د یوځای کولو لپاره استعمالیږي. نو دلته I am a boy یوه جمله او You are a girl بله جمله. اوس راځو د کنجنکشن په واسطه سره دا دواړه جملې سره یوځای کوو. I am a boy and you are a girl. دلته ګورئ د and د لغات په ور اضافه کولو سره مو دواړه جملې سره یوځای کړل. بل مثال: I love you، زه ستا سره مینه لرم. You are a kind person، ته یو مهربان شخص یې. ګورئ دلته I love you یوه جمله او You are a kind person بله جمله سوه. اوس غواړو دا دواړه جملې د کنجنکشن په اضافه کولو سره یوځای کړو. I love you because you are a kind person. زه ستا سره مینه لرم ځکه چې ته یو مهربان شخص یې. په دا ځای کې because کنجنکشن دی، ځکه چې د because په واسطه سره موږ دواړه جملې سره یوځای کړل. اوس راځو دا زده کوو چې څنګه کنجنکشن دوه لغاتونه سره یوځای کوي. لغات خو موږ تاسې پیژنو. د څو توري مجموعې ته چې یو معنا ولري لغات ویل کېږي. مثلا DOG، دا درې توري سره یوځای سوی دی د ډاګ لغات جوړ سوی دی. ډاګ لکه څرنګه چې ډاګ یو د سپي معنا لري نو دا ته لغات ویلی سو. خو که چیرې غواړئ لغات په صحیح توګه زده کړئ، ما د لغات لپاره یو درس جوړ کړی دی. د هغه درس لینک د دا درس په ډسکرپشن کې ږدم او همدارنګه د درس په پای کې په صفحه باندې ږدم. کولی سئ په اسانه توګه لاسرسي ورته ولرئ. ګورئ love یعنی مینه دا یو لغات سو. life یعنی ژوند دا بل لغات سو. خو که چیرې غواړو د کنجنکشن په واسطه باندې دا دواړه لغاتونه سره یوځای کړو، څنګه کېږي؟ love and life، مینه او ژوند. ګورئ and دلته کنجنکشن دی ځکه دا دواړه لغاتونه سره یوځای کړه. بل مثال: ټي چای ته وایي او کافي قهوې ته وایي. که غواړو دا دواړه لغاتونه سره یوځای کړو د کنجنکشن په واسطه څنګه کېږي؟ ټي اور کافي، قهوه که چای. اوس ګوره اور دلته د دا دواړو لغاتونو مابینځ کې راغلی دی، دا دواړه سره یوځای کړي دي نو اور کنجنکشن دی. مثلا یو څوک یو ځای یو چایخانې ته ځې درته وایي ټي اور کافي، یو ځای میلمستیا ته ځې درته وایي ټي اور کافي، قهوه غواړې که چای. نو دا اور چې دی دلته کنجنکشن دی ځکه دا دواړه لغاتونه سره یوځای کړي. هات ګرم ته وایي، ګوډ ښه ته وایي. که غواړو دا دواړه لغاتونه د کنجنکشن په واسطه سره ومښلو نو هات بټ ګوډ، ګرم مګر ښه. دلته بټ کنجنکشن دی ځکه دا دواړه لغاتونه سره مښلولي. اوس راځو دا زده کوو چې څنګه دوه عبارتونه یا phrase سره یوځای کوي. د phrase تعریف داسې دی: Phrase is a group of words in a sentence which doesn't have any subject and verb. عبارت د لغاتونو هغه مجموعې ته ویل کېږي چې فعل او فاعل ونه لري. مثلا the red car، سور موټر. دا عبارت دی ځکه فاعل او فعل نه لري. که چیرې فاعل یعنی سبجیکټ او فعل ورب نه پیژنئ نو په دا لوړ لینک باندې کلیک وکړئ. The big elephant، غټ فیل. ګورئ دلته نه سبجیکټ سته او نه ورب سته، نه فاعل سته او نه فعل سته، نو دا عبارت سو. مثلا having a party، دا یو عبارت دی. nice picture، دا یو عبارت دی ځکه فاعل او فعل نسته پکښې کې. نو دا ټوله عبارتونه سول. اوس موږ راځو د کنجنکشن په واسطه باندې څو عبارتونه سره یوځای کوو. مثلا the red car، سور موټر دا یو عبارت. the big elephant، غټ فیل دا بل عبارت. اوس دا دواړه موږ سره یوځای کولی سو. the red car and the big elephant، سور موټر او غټ فیل. ګوره and دلته کنجنکشن سو. بل مثال: having a simple life، یو اسانه یا ساده ژوند درلودل دا یو عبارت. being happy، خوشحاله اوسېدل دا بل عبارت دی. اوس راځو دا دواړه عبارتونه د کنجنکشن په واسطه سره یوځای کوو. having a simple life but being happy، یو ساده ژوند درلودل مګر
خوشحاله اوسېدل. مثلا دا بټ دلته کنجنکشن سو. ګوره دا دواړه عبارتونه د بټ په واسطه بټ یعنی مګر د دا په واسطه سره یو ځای سو، نو دلته بټ کنجنکشن سو. د نن درس مو په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر نوې درسونو په خدای جل جلاله مو سپارم. ښه وخت ولرئ. Have a nice moment. Bye. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to